د کابل ولایت امنیه قمندان اړوند د دوهم امنیتي حوزې د جنایي پیښو سره د مبارزې منصوبینو د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې د غلو بانډونه نیولي. د کابل امنیه قمندانۍ د دوهم امنیتي حوزې زړورو مجاهدینو په تېره هفته کې یو لړ عملیات درلودو. د یادو عملیاتو په ترڅ کې دوه مشهور بانډونه د غلو کشف او هغه ګرفتار کړل. همداراز دوه نور کسان چې هغوی له خلکو څخه نغدې پیسې وړلې، کسبورانو د خلکو جیبونه بول، دا یې ګرفتار کړو. اول بانډ هغه اوه کسیزه بانډ و چې په ساحه د افغانانو کې په ساحه د فارای اب کې په دغه ساحه کې به له خلکو څخه پیسې وړلې او موبایلان به یې وړل. په دې نامه باندې چې خلکو ته یو کوچنی هلک به یې پیدا کړی و، کم عمره هلک و، د هغه په واسطه باندې به د خلکو موټر څخه پیسې وړلې. هغه به د خلکو د موټر مخ ته ور واچول چې د سړی د په موټر باندې وګل. هغه هېوادوال به په وارخطا حالت کې موټر ودرول تر څو هغه څوک یې وګلی نه وي، دوی به لا بله طریقه رالو موبایلان به یې یا دوه سره مجرمین چې په یو بانډ کې کار کول چې هغه د خالد په نامه مشهوره کس ده، د بچه املا باندې مشهوره ده، هغه یې سرمشري کوي. هغه موږ ګرفتار کړو، له سازمان یافته غلو څخه و او رسما د دوی دوسیه ریاست جنایي د کابل ته انتقال کړه. همداراز یو بل بانډ چې هغه شپږ کسیزه بانډ ده، د هغه بانډ له جملې څخه موږ پنځه کسان ګرفتاره کړي دي او یو دانه یې د موږ تر تعقیب لاندې ده. یاد کسان د کارتنو په ساحه کې، د شاه شهید په ساحه کې، ان د بګرامیو تر ولسوالۍ پورې په مختلفو نقاطو کې له خلکو څخه پیسې وړي دي او هغه پیسې د چاقو په توسط سره، د توپانچې په توسط سره له خلکو وړي دي. موږ ته هېوادوال رالو، شکایت یې وکول چې هغه دوی په چاقوګانو باندې وګلي وو، د هغوی پیسې یې هم وړې وې، د هغوی موبایلان یې وړي وو. الحمدلله د دوهم امنیتي حوزې مجاهدین په دې باندې وتوانېدلو چې 15 واړه مجرمین ګرفتار کړي او وروسته له ترتیب او بررسي د دوسیه به ریاست جنایي د کابل ته انتقال سي. همداراز دوه کسان نور چې نن ورځ له یو هېوادوال څخه د دومې حوزې مربوط ساحه کې 80,000 نغدې افغانۍ د غلو جیب څخه وړې وې. الحمدلله مجاهدینو په اسرع وخت سره رسیدګي وکړه محل ته او یاد کس یې ګرفتار کړو. هغه مال مسروقه له صاحب څخه چې وړي و هغه هم پیدا سو او اوس به رسما خپل اصلي مالک ته وسپارل سي. د یادو دوه کسانو دوسیه به هم رسما ریاست جنایي د کابل ته انتقال سي. بل لور ته بیا نیول شوي غله هم په خپلو جرمونو اعتراف کوي او د اسلامي امارت څخه غواړي چې له دوی سره مدارا وکړي او بخشش ورته وکړي. د شور بازار منطقې سره یې ګیر کړی یم د امارت اسلامي دویمې حوزې. دا 2 میاشتې کېږي غلا کوم، 14 دانې تلیفونونه یې راسره ګیر کړي دي او نوره د امارت اسلامي نه دغه غوښتنه لرم چې خو بس خدای دې ماته د هغوی بخښنه وکړي چې زه نوره دا کارونه مارونه ونه کړم. د افغانانو کې ونیولم، یو 6 دانې موبایلو سره دویمې حوزې مجاهدینو ونیولم او د اسلامي امارت نه دا تقاضا کوو چې دغه معافي موږ ته وکړي، نور به په آینده کې داسې اشتباه نه تکرار کېږي. هغه کسان چې د نیول شویو غلو له لاسه شکایتونه لري او یا د دوی شخصي توکي د نیول شویو غلو څخه لاسته راغلي، د دوهمې حوزې د جنایي جرمونو له منصوبینو مننه کوي چې پر وخت یې پیښو ته رسېدنه کړې. د شپې 9:30 بجې د واده پروګرام مې ولو چې د ظالمانو سره مخ شوم او پیسې موبایل رانه واخیستو. نو زه د دویمې امنیتي حوزې مجاهدین نه مننه کوم چې موږ مجرمان یې ونیول. کلی ته تلم 15-15 پاکستانی کلدار سره وې چې ګاډي ته وخښم سیټ مخته کا سړته کا پتا کې مانه چپ وو. دومره حوزې پولیس چې ډېر ماشاءالله ډېر خاص کړ دي چې بل چې دا څوک چې د خاص رقم سازو چې ور کوډر خوان بود. شب بود وقتی که دکان خود قایم کردم، به کوچه خود داخل شدم، همراه یک ریکشا هندی با 2 نفر مسلح و یک ریکشاوان 3 نفر بالای حمله کردن او 2,500 افغانی همراه کلید دکان او 2 کشکی، یک موبایل A21 اسم گرفتن. یک تشکر خاص میکنم از مجاهدین که به خدمت مردم میکنه، بسیار خوش هستیم ازشان، خانهشان آباد. سهار د واقع وشوله چې چاره صدارت کې زمانه دغه نفرو پیسې ولې 80,000 روپۍ. نو هماغه ساعت کې موږ مجاهدین د کلاس په لاس ونیول او اوس هم دویمه حوزې ته راوستلي دي او ډېره مننه د مجاهدینو چې په هغه وخت ځان نه ورسوه عاجل د خلکو هغه پیسې چې غلو له تانه وړې وې مجاهدینو خو هغه کسان ګرفتار کړو. ستا خپل مال بیرته مجاهدین تا ته سپاري، د تسلیمي څخه اطمینان راکړه. تا نه مننه، ژوندی اوسې.